زموږ مندو دا کومه میاشت روانه ده دې ته د شعبان المعظم میاشت وي او دا هغه مبارکه میاشت ده چې دین یو میاشت وړاندې د رجب نه مخکې جمادی الثانی کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا فرمایلی و اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان اللہ منگ دا پارا پر رجب و شعبان کی برکت واچے وبلغنا الرمضان او منگ رمضان تا ورسا دا دی میاشتی فضائل دم رضی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دی میاشتی کی فرمائی دا زما میاشتا اور رمضان دا اللہ دا بندگان میاشتا دیو جنا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرمائی کہ حضور علیہ السلام با عام زندگی کی نفلی روجی زیادتی نوی در پیر پورز با نبی علیہ السلام روجہ ساتلا احادیث میں ثابت ہے زیارت پورز با نبی علیہ السلام روجہ ساتلا دارنگی دا ایامی بیز روجی دا ہم سنتی دا ہر میاشتی جال لسم سوار لسم پین لسم دا دیبا نبی علیہ السلام اہتمام کو لو روجی بے دیوی لیکن بی بی عائشہ فرمائی رضی اللہ عنہ کہ دا طول میاشتو پا نسبت بانے پیغمبر علیہ السلام با پا شعبان کی دیر زیادی روجی نیوی اور بی بی عائشہ فرمائی وہی نبی علیہ السلام با کله پر رجوع باندې داسې شروع کړه داسې بے روجی نیولې چې موږ به ګمان کوو چې نبی علیہ السلام به روجه ماته نه کړي مسلسل بے روجی نیوي او کله د نبی علیہ السلام افطار کولو روجه به نه نیوه موږ به ګمان کولو چې نبی علیہ السلام به بیا روجه نه نیسي خود نبی علیہ السلام دا مختلف حالات دا امت تبارا دا سہولت و دا آسانی سببو چکہ وہ سڑی پا کم طریقہ بانے عمل کولی شی دا نبی علیہ السلام دا زندگی اخپلول دا پارا نبی علیہ السلام طریقی زیادے خودے کہ دی طریقہ زینو امتی گلا کہ دی طریقہ بانے زینو امتی گلا زما طریقہ بھئی دا نبی علیہ السلام دور کی چاہتے پیغمبر علیہ السلام دا عبادت تذکرہ اکڑا چھ نبی علیہ السلام دا شپی دمرا عبادت کی چھ پخپو مبارک بانے پرسو برائے دمرا اگدہ رکو بیا کولا چھ کربیا طول شپا پر رکو کی تیرہ کڑا کربیا دمرا اگدہ سجدہ کولا چھ طول شپا پر یو سجدہ کی تیرہ کڑا مولانا زکریا رحمت اللہ لکلی چھ نبی علیہ السلام پر یو آیات باندی طول شپا تیرہ کڑا او دمر اجرل چھ دمخ مبارک دسترگ نوخ کی بیا پا گیر مبارک پا گریوان مبارک نبی علیہ السلام چھ کم زبا سجدہ کولا اغز بلن شو او دقا یو آیات بیوی ان تعذبهم فإنهم عبادك اللہ کے چرتو ما امت لعذاب ورکے هذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دخلی قول لے کتا ما دی امت لعذاب ورکے نو یا اللہ داستا بندگان دی کتا دا بخنہ کے بخنہ دا حکمت نہ ڈکرا نبی علیہ السلام دا عبادت تذکرو شو چھ نبی علیہ السلام دا سے عبادت کی نیو درے صحابو اوی یو صحابی قسم خورو والله لا ارقدو
زمانه په خدای قسم زبر شپې نه ود کېږم وې زبر شپې خوب نکو بلوی والله لا افطر قسم دې زبر وجنماتم مسلسل کار سر بروجی نسم بلوی والله لا اتزوجو وې زبر وعده نکم ځکه وعده د خواهشاتو د پوره کېدو یو سبب دی درې واړو یو زبر وعده نکم بل زبر خوب نکم بل زبر خوراک نکم روزه بنسم خبره خورش نبی علیہ السلام ته اطلاع ملو شو نبی علیہ السلام درې واړه غوښته او مخ مبارک د غسین سور شو ورته د خدای بندیانو تاسو که ماته ګوره زما عبادت ته ګوره نو تاسو ماته نشی راسېږئ په عبادت کې په طاقت کې تاسو ماته نشی راسېږئ لیکن زه کوم وعده هم کوم وعدم کوم خپل بیبیانو سره وختم تیرم زروجن نسم او زه کوجن کوم زه د شپې ود کېږم او زه د شپې عبادت هم کوم تاسو به زما طریقه خپلوئ زما چې کوم دی کله به خوب کوئ کله به عبادت کوئ کله به وعده کوئ کووانا سره به خبرې کوئ او کله به عبادت کوئ نو چا چې زما د سنتو نه اعراض وکړ هغه زما نه دی نو زما عزتمندو پیغمبر علیه الصلاة والسلام د شعبان د میاشتو متعلق دومره کثرت سره به روجې نه وي بیبي عائشه فرمایي چې په بله میاشت کې به دومره روجې نه ساتلې نو ام المؤمنین حضرت عائشه صدیقه بنت صدیق رضی الله تعالی عنها وعن ابيها هغه ته یو ځل تاسو ویل الله محبوبه یو سوال مې دی وای بیبي سوي وی تاسو په نور میاشتو کې دومره کثرت سره روجې نه نیسئ څومره چې په شعبان کې نیسئ د دې څه وجه ده حضور علیه السلام ورته فرمیل بیبي دا یو میاشت داسې ده دا یو میاشت ده چې په دې کې روزانه حساب سره د بندگانو اعمال الله ته پیش کیږي د بندگانو اعمال الله رب العزت ته ما تاسو بار بار په دې لوډ سپیکر باندې په دې منبر باندې ویلي چې زموږ ساده خیال لې چې بس پیدا شوما مولا صاحب را لغوه کې اذان وکړه غټ شوما زلمی شوما نوکر شوما زمیندار شوما دکاندار شوما بوډا شوما خبره ختمه شو زندگی خو بدله ده چې ماشوم یو بیا زلمی شي او بیا بس مزید چرچے ہوگا ایشی شرط ہوگا وقتی میں پا موبائل باندے دا یو کس کور وکتا دا کور دننا بیشمار حالونا بیشمار کمری او تقریباً امیڈیا والا پا کی گرزی دا پلان کې روم دی او دا پلان کې روم دی او دا پلان کې روم دی دا چې کوم دی کار پارکینګ دی دا د موټرو د ودرولو ځای دی دا مهمان خانه ده دا پلان کې دی دا پلان کې دی ما وی هر سړی کوشش کوي زمانه والا ستاسو پورې هر سړی کوشش کوي چې دنیا کې ځان لا لکه د شیدات غوندې جنت جوړ کړم خو نه جوړیږي د دنیا غوندیار سړی کوشش کوي چاله پیسې راځي اب تعمیرات لګي اب بنگلو باندې لګي اب تاسو ما ویلو تقریبا عثماني سبلی کې کور په درې قسمه دی کور په درې قسمه دی رهائش آسائش نمائش نن اکثر کورونه ادا نمائش ته بار جوړي دریاګارانه بار جوړيږي نو زما عزت مندو ما ته خدا سوچ دې ما ته ګوره زما ستا تصور خدا دی چې بس دا فارسی متل وی نان بخور او تر بیزن روټه خورو باتون تلار شو بډاز ورکا
زما ستا خدا تصور دی لیکن د الله په نسبت باندې زما ستا د روزانه معمولات دا تاسو دا مجلس کې دا ناستا دا ریکارډ کیږي او دا بر روانه ده دلته خو میډیا والا ریکارډینګ کوي دل طرف ته دا الله رب العزت د طرف نه فرشتي دي هغه ستا د سترګو ستا د غوږونو ستا د حرکاتو ستا د سکناتو دا ټول ریکارډینګ کیږي او دا الله رب العزت ته ځي الله ته پیش کیږي نبی علیہ السلام فرمایل چې دا انسانانو د بندگانو اعمال الله ته پیش کیږي نبی علیہ السلام فرمایل زما زړه غواړي چې زما عمل کله پیش کیږي او په دغه وخت کې زما روزه وي چې کله زما عمل پیش کیږي الله ته او زما روزه وي زما دا خوخه چې زه روزي په حالت کې زما عمل الله ته پیش کی یاد ساته زما عزتمندو کتنن نیک اعمال کې ستا نیک اعمال نن مونږه حکومتونو لګیلې کو د خلکو لګیلې کو د فلان کې لګیلا د فلان کې نه خپل ځان لګیل نه کوم خپل اعمال باندې زما سوچ نشتا زه سکم څنګه چې زه سکم زما د خدای په ذات قسمی څنګه چې زما واست عمل له اقصب د الله رب العزت د طرف نه فیصله راځي حدیث پاک کې راځي حضور علیہ السلام فرمایي کله چې الله فرمایي زما بندگان زما خیال ساتي زما بندگی کوي ما سره تعلق ساتي زما د دوی د حاکمانو د دوی د مشرانو په ژوند کې دوی لپاره رحم او کرم پیدا کوم او کله چې زما بندگان زما باغیان شي نن هر سړی په خپل انداز کې د الله نه باغی دی د دې الیکشن په دور کې زمونږ د سیاسي لیډرانو د خلینو دا خبره مروته وای کفلان کی سره ټول خدای میوځي شي ما نه وټ نشي ګټلې ټول خدای یوځي شي ته دومره په ما دولت باندې په سیاست او په پاټو باندې ته دومره حد ورسېدي چې تا د خدای د موکړه که خدای مو سره شي خدای ور سره شي دا ټول خدای هم چا سره شي زمانه چې کم دی سو ګډونه نشي ګټلې یا د خدای بندا د یو سوره په مزو د پاره د یو سوره په خوشالو د یو سوره د کورسې د پاره د پاکستان حکومت مړه نن چې کم دی په تخ ناشتي وزیر اعظم دی سبا په جیل کې پروت دی بل وزیر کم دی جنازه اوچتای دا حکومت دی حکومت دی بایزید بستامی رحمت الله علیه غالبا یو ځل بلار باندې روانو اندیشي وکړو نو په زرګونو خلک ورسره بادشاہ خلک په خپل محل کې ناسیو چې هغه اندیشي وکړو خلکو دل يرحمک الله یو شور یو چغه جوړه شو دا يرحمک الله یو لوی چغه جوړه شو بادشاہ نه خبره تاسو کې وی دا څه شي دی وی دا مولا دی یو عالم دی انتشه وکړه الحمدلله او دې ټول خلکو ته يرحمک الله وی دا غنه یو شور جوړ شو او دې مرسته حکومت څه ته وی دا حکومت خدا دی حکومت هغه دی چې د خلکو په ځړو باندې حکومت وکړي په بدن باندې نه چې د خلکو د ډنډې یاد ساته حضور می فرمایي کم حاکم چې د ډنډې په زور د حکومت په زور باندې په خلکو حکومت کوي د زور په بنیاد د ډنډې په بنیاد د طاقت په بنیاد په خلکو حکومت کوي دغه بادشاہ با د قیامت پرز د وړو سترو میګو په شکل کې د خلکو خپو کې په مالی تمه عزت مندو الله رب العزت سره وی کله چې الله قوم خوشالي قوم مسلمان نه الله خوشالي الله رب العزت دا غي بولونه کې یو بل سره الفت او محبت پیدا کی کله الله ناراضي یو بل نفرت پیدا کی د حاکمانو بولونه کې د قوم نه یو برازي زبداکم چراشی ادابل زیاد ظالمی د دې قوم او د مسلمانانو نه سرمنی وباسي دا سن نشتا دا سر زموستا
موتا پخپلو کې ظالمان یو بل باندې نو الله پاک حاکمان ربانی اغسر ولی خپل اصلاح پکار ده زما عزت مند خپل اصلاح کې الله سره جوړو کې الله ته توبه واسه چا درخواست کړی چې را خپل کور کې د اتفاق خاص کر نن سبا ما خو تاسو ته د حضور السلام د کور حالات ویل چې نبی اسلام کور به څنګه یو زمون کورونه دي کور کې نفرت ته کور کې یو بل نه کوم دي بیزار کېدل دي د کور د خزي خاون په منځ کې د اتفاق او محبت لپاره د شپې یو لزداني تور مرچ راواله که زنانه وي که سړی وي پاګې باندې درې ځلې یا یو لزل درود وای مانځواله او بیا یا لطیف یا ودود یا لطیف یا ودود دا وای او په دغه تور مرچ یو لزانو باندې دم کې او اور بلکې او دغه کوم دی په اور کې واچوي او داغه نو رسدو کې الله زما د خزي خاون په منځ کې اتفاق او اتحاد پیدا کړي د دې خپل کې زما عزت مندو د خزي په خاون حقوق دي نن مونږه زړه تصور کوم زړه سوچ کوم زما مقتدیان زما حق نه ادا کوي زما قدر نه کوي زما حق نه مقتدیان وای زمون استاد زمون حق نه ادا کوي دا کوي کچري زما دا سوچ زاویه بدل شو دا تصور بدل شو چې په ما باندې د څومره خلکو حقوق دي ما د خپل پلار حق ادا کړی دي ما د خپل خځه حق ادا کړی دي ما د خپل بچو حق ادا کړی دي نو کما تصور دا شو چې ما باندې د خلکو حقوق دي ما غو پوره کړی دي بیا به زبر د خلکو حقوق پوره کوم خلق به بیا کم دی زما حقوق پوره کوي الله دې عمل توفیق راکړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین اللهم تب علينا قبل الموت وسهل علينا سكرات الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك صلى الله تعالى على خير خلقه محمد سنت کے اللہ مشارک